د ستر څښتن په سپېڅلي نامه تاسې درنو میلمنو او د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو او ټولو تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. مخکې تر دې چې زه درانه مشر خبرې ته راشم، اول به دا خبره وکړم چې ډیورنډ کرښه چې ده دا هیڅ ډول حقوقي ارزښت نه لري، هیڅ ډول قانوني ارزښت نه لري. کله چې د دوو دولتونو ترمنځ یو تړون لاسلیک کیږي، هغه ځان ته خپل شرایط لري. لومړی شرط دا دی چې دغه تړون باید له تزویر، جال او فریب څخه پاک وي. دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې د ډیورنډ تړون امیر عبدالرحمن خان باندې تحمیل شوی تړون دی، له هغه سره غدر شوی، تزویر شوی دی. بله خبر دا ده چې تړون باید د مستعمره هیواد سره یا د یو داسې هیواد سره چې هغه د یو چا تحت الحمایه له هغه سره لاسلیک نشي. امیر عبدالرحمن خان په هغه وخت کې عملا د انګلیسانو تحت الحمایه و. دا تړون په دې اساس باندې هیڅ ډول حقوقي ارزښت نه لري. درېیمه خبره دا ده چې کله د تړون یوه برخه له منځه ځي، په نړیوالو تړونونو کې هغه تړون په خپله له منځه ځي. برطانوي هند سره تړون شوی و، برطانوي هند شتون نه لري، د ډیورنډ تړون هیڅ ډول حقوقي ارزښت نه لري، ډیورنډ کرښه له منځه تللي. هغه ورځ باندې چې برطانوي هند له منځه تللی، ډیورنډ کرښه هم ورسره له منځه تللي. بله خبره دا ده چې دغه تړون د دوو ملکونو ترمنځ تړون نه دی. که د ډیورنډ تړون ولوستل شي، وڅېړل شي، هغه یوازې د امیر عبدالرحمن خان او د برطانوي هند د واک ساحې تعینوي چې تر دغه ځای پورې امیر عبدالرحمن خان واک لري، دغه ځای پورې د برطانوي هند دواړه به د یو بل په هغه د واک په سیمو کې ګوتې نه وهي او هغه چې و د قبایلو په نوم باندې چې کومه ساحه پرېښې وه، دغه یو ازاده ساحه وه، په دې کې هېچا لاس نه وهلو. اوس به راشو د ډیورنډ کرښې منلو او نه منلو ته. کله چې موږ وایو چې ډیورنډ کرښه حقوقي ارزښت نه لري، معنی دا ده چې موږ یې نه منو. دا نن دی که سبا ده یا 50 کاله وروسته ده، تر څو چې د پاکستان نه د خپل هغه اشغال شوې خاوره، هغه مقبوضه افغانستان بیرته ترلاسه نه کړو، تر هغه پورې زموږ هیڅ ډول مشکلات نه حل کېږي په دا سیمه کې. زموږ د اوسنیو ټولو ستونزو یوازینی علت پاکستان دی، نه یوازې زمونږ بلکې اوس په ټوله نړۍ کې پاکستان د یو ناسور زخم په څېر باندې. ویل چې دغه تړون چې دی دا په دې باندې خبرې دا یو غیر مشروع دی، دا له برطانوي هند سره شوی دی. نو بیا زمونږ د مونږ تر اوسه په دې هکله چې شکایتونه کړي، چا ته م کړي دي، زمونږ نن داوال چا سره ده؟ کیسه خو دلته ده کله چې پاکستان رامنځته شو، یوازینی ملک افغانستان و چې پاکستان په ملګرو ملتونو کې په رسمیت باندې پېژندلو. ستونزه له هغه ځای را پیدا شوله چې په هغه وخت کې زموږ سره حتی زموږ نږدې ستراتیژیکو ملګرو هم مرسته ونه کړه. زموږ او د پاکستان ترمنځ دغه لانجه چې وه دا همدغسې پاتې شوله. لکه مخکې چې دوی اشاره ورته وکړله چې روسیې هم غوښتلو پښتونستان، خو هغوی د خپلو موخو لپاره غوښتلو که نه. دوی تاسې دا خبره کوئ چې موږ په یوازینی ملک وو چې پاکستان مو په رسمیت ونه پېژنده. که موږ داسې یو که موږ وګورو په همدارنګ د بنګلادیش او د پاکستان په بېلتون پر مهال، همدارنګ د هند په ځینو جګړو کې افغانستان ډېره مرسته کړې ده له پاکستان سره. خو دا هم د افغانستان ساه وه. سیاست بیا نه منل د پېژندل څه معنی؟ سیاست چې دی هغه خو وروستۍ خبرې وي. سیاست چې دی هغه د عواطفو پر بنسټ باندې نه کېږي، او د افغانستان هغه وخت امامدارانو دا ستره غلطي وکړه چې سیاست یې د عواطفو او د ځینې ملګرتیاو پر بنسټ باندې. بله خبره دلته کومه جګړو کې د بنګلادیش او د پاکستان د بېلوالي همدارنګ د نورو جګړو کې یعنې ډېر افغانستان ورسره ډېر ستراتیژیکه مرسته کړې ده او په ډېر مشکل وخت کې او بیا ګټه هم ستا له خپل پښتون نه اخیستل، همدې سیمې نه، همدې کرښې نه. بلکل. بله خبره زه کوم، کله چې پاکستان اول رامنځته شو، افغانستان ته دا په کار و، په هغه وخت کې افغانستان پوځ لرلو، وسلې لرله، هر څه یې لرل، دا وسې لرلو چې خپله اشغال شوې خاوره بیرته ترلاسه کړي. افغانستان څه وکړه؟ دا کار یې ونه کړو. هېڅ دې ته ضرورت نه و چې د هند و پاکستان جګړې ته سړی په تمه واوسي چې دوی دواړه ورسره نښلي او بیا به موږ اقدام کوو د خپله خاوره واخلو. په هغه وخت کې چې پاکستان رامنځته شو، پاکستان نهایي ضعیف عمل کو، نه شو کولی چې د افغانستان دغه مقبوضه خاوره وساتي. دا د افغانستان د زمامدارانو غلطي بولي، خیانت بولي، سهو بولي، هر څه. دا د په هغه وخت کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه وخت و. که په هغه وخت کې افغانستان اقدام کړی وی، دغه خپله اشغال شوې خاوره ډېره په اسانۍ نیولی شوه. موږ ولې اوس نه توانېږو چې دغه خاوره واخلو؟ څو خبرې دي. هلته اول انګلیسانو او بیا له هغې نه راوروسته پنجابیانو ډېر زیات شعوري کار وکړو. موږ یوازې پښتونستان چغې ووهلې، نور مو هېڅ نه دي کړي. دا مو ویلي دي چې پښتونستان او پښتانه او بلوڅ او د هغوی سره د یووالي په یوه سون ورځ له دې اخوا ته مو هېڅ نه دي کړي. هغوی هلته شعوري کار وکړو. هغه پښتانه یې له خپل هویت څخه پردي کړل.
هغه پښتانه یې له خپل تاریخ څخه پردي کړل. هغوی په دغه مثلا په تېرو شپېتو کلونو کې هغه خپل 15 کلن تاریخ ورباندې هېر کړو. هغوی ته یې د خوشحال خان خټک په ځای باندې اقبال لاهوري ور وپېژندلو. هغوی ته یې د احمدشاه بابا او د میرویس نیکه په ځای باندې سرسید خان ور وپېژندلو چې یو هندی و. یعنې هغوی له خپل هغه ملي هویت، له خپل ملي تاریخ، له خپل هغه پېژندګلوۍ له هر څه یې پردي کړل. هلته یې د غني خان د اشعارو په ځای باندې د غالب شعرونه ور وښودل. یعنې دا هغوی شعوري کار وکړلو او هغوی په دې کار کې بریالي وو. موږ یوازې چغې ووهلې، نور مو هېڅ ونه کړه. او دا ملامتي باید موږ په خپل ځان باندې راواچوو. په خپله دغه د کرښې له منځه وړلو کې خان شهید همدارنګه باچا خان ډېرې مبارزې وکړلې تر څو یا لوی افغانستان رامنځته شي او یا دا سیمه خپلواکه پاتې شي. د دوی هغه اساسي تېروتنو کې د افغانستان رول څه و؟ زه خو به اول دا وایم چې خپله باچا خان ته زه ډېر زیات احترام لرم. باچا خان یعنې که پیغمبر راتللی د پښتنو دپاره او باچا خان پیغمبر و، خو باچا خان ځینې سایې وکړلې. دی په هغه وخت کې پوهېدلو کانګرس د هند د ازادۍ دپاره مبارزه کوله. مسلم لیګیانو پاکستان جوړول غوښتل. حضرت باچا خان چاته مبارزه کوله؟ مبهمه مبارزه وه. ده غوښتل چې هند آزاد شي. هغه د پښتنو حقوق یې د کانګرس له انډیوالۍ څخه قربان کله چې دا ستره غلطي وه، سیاسي غلطي وه. د مبارزه د پښتنو د سیاسي شعور د هغوی شعور پیاوړي کول همدارنګه څه معنا ده د هندوستان لپاره وکړه. ده په هغه وخت کې ګوره کله چې باچا خان له ځان سره جواهرلال نهرو راوستلو پښتونخوا ته، په هغه وخت کې د پښتنو ځینې کړیو یا د انګلیس په لمسه یا د پنجابیانو په لمسه هر څه چې وه راپورته شول، په تیږو یې ویشتل او حضرت باچا خان زخمي شولو، سر یې مات کړ ورباندې، وینې شولو که نه. په هغه وخت کې باید باچا خان درک کړی وی چې زما ولس چې دی له هند سره، له هندو سره، له هندیانو سره حساسیت لري. که په هغه وخت کې باچا خان په خپله د آزاد پښتونستان دپاره او یا د لوی افغانستان دپاره په واقعي ډول باندې مبارزه کړې وی، حتی انګلیسان دې ته آماده وو چې باچا خان ته امتیاز ورکړي چې د هند د ازادۍ له مبارزې څخه لاس واخلي او پښتنو ته کې راته ووایه دوه کسانو دوه لوی شخصیتونو مبارزه کوله د لوی افغانستان لپاره، یا د پښتونخوا د خپلواکۍ په خاطر باچا خان او عبدالاحد خان شهید. ولې خان شهید کړی شو؟ ولې باچا خان تر ډېره زیاته ژوندی پاتې شو؟ په دا چل کې چې هغوی په وس رسېده. باچا خان خو تر اخره پورې د عدم تشدد لار خپله کړې وه. هغه نه وه خپله کړې؟ خان شهید هم خپله کړې وه، خو هغه ځینې نور لارې هم سنجولې. هغه په نور لارو هم فکر کولو. باچا خان په بل لار هېڅ فکر نه هغه د نور لارو په فکر باندې ووژل شو. بلکل. او باچا خان همغه بولې کړ باچا خان د لوی افغانستان د رامنځته کېدلو یوازینۍ لاره د تشدد لاره ده. په عدم تشدد باندې موږ لوی افغانستان نشو ګټلی. علت دا دی چې هغلته ډېر زیات شعوري کار شوی دی. هغه خلک له خپل ملي هویت څخه پردي شوي. که ته غواړې چې د عدم تشدد له لارې لوی افغانستان جوړ کړي، ته 200 کال نورو ته اړتیا لري چې هغه خلک بېرته راوستل کړي. تدبیر صاحب، تاسو ته راځو که چېرته موږ د ډیورنډ کرښې تر منځ وړلو فکر لرو یا د دې لپاره زموږ دولت په دې باندې خفه کېږي چې د تار ځړول کېږي، که موږ چې عامه پوهاوي ته راشو، موږ چې کله دغه فکر لکه سرتیپ صاحب چې ویل چې اوس موږ نه خپلولی شو او نه یې هغوی موږ ته راکوي، دغه فکر چې اوس موږ سره پیدا کېږي، که موږ چېرته وګورو هغوی په شعوري لحاظ د خلکو فکر باندې ډېر کار کړی. که موږ تاسې د ځینې هر څوک چې پېښور کې ځورېږي، خو پنجاب ته چې لاړ شي هېڅ خبره نشته ده. یعنې بل که هغوی وګورو د کونړ نه چې دوی راکټي بریدونه کول یا توغندي توغول، د دې اساس چې افغانستان ته وهڅوي چې دوی یو څو توغندي باجوړ یا داسې خپل پښتانه وولي تر څو پورې دا کرکه رامنځته. یعنې دوی په شعوري توګه لګیا دي د خلکو اذهان خرابوي، یعنې پښتون باندې وژني. پښتون موږ دولت چې موږ کله چې دا فکر کوو چې څېړنه دې وشي، یعنې زموږ د امر د ولسمشر د امنیت شورا دغه امر چې کړی دی چې دغه 2 وزارتونو داسې څېړنه دې وکړي، څېړنه وکړي څه به وکړی شي. سوال په دې کې ده، ګورئ له هغې ورځې چې پاکستان جوړ شوی ده، راځئ چې یوې خبرې ته لږ په عمق سره وګورو او نظر ورته واچوو. پاکستان په دې سیمه کې د ایجاد عوامل هېڅ شی ولې د پاکستان پر نوم لاندې یو هېواد هغه څه جوړ څه او چا جوړ کړ. موږ د دې خبرې هغه اساسي عوامل چې دي هغه راسنجو او دې باندې موږ هغه کوو چې څنګه د افغانستان خاوره بېرته ځینې واخلو. پاکستان په هند کې، په برطانوي هند کې د 2 قومي نظریې له ایجاد نه وروسته چې د انګلیسانو په لاس باندې د سر سید احمد خان چې یو پنجابی و، هغه په
ابتکار باندې د انګلیسانو په مشوره باندې ایجاد شوه. له هغه نه را په دې خوا د پاکستان تر ایجاده پورې چې مسلم لیګیانو د همدغه دپاره مبارزه وکړه، اساساً د پاکستان جوړښت د اسلام په بنیاد باندې نه و. که چېرته د پاکستان جوړښت د اسلام په بنیاد باندې وای، تاسو ته معلوم دي چې په هندوستان کې تر پاکستان زیات مسلمانان اوسېږي. نو بیا هلته هغه وخت کې د کتابونو خبره چې کېږي د ګاندي ته چې دوه کتابه کېښودل شي، باچا خان ته قرآن کېښودل، بل خوا ته د هندوانو کتاب کېښودل شو، دا څه معنا ده؟ بلې خوا نه زه راځم دې خبرې ته، له بلې خوا نه که چېرته په رښتیا سره پاکستان د اسلام په بنیاد باندې جوړ شوی وای او یا یې د جوړښت بنیاد اسلام وای، نو بیا ولې له بنګلادیش سره وجنګېد؟ ولې بنګالیان ووځل؟ ولې بنګالیان وسوځل؟ ولې بنګالیان د حیواناتو په شان باندې ووځل، د لیونیو حیواناتو په شان باندې؟ اصلي قصه دا نه وه. اصلي قصه دا ده چې پاکستان د یوې پروژې په حیث باندې په دې سیمه کې جوړ شوی ده. دغه پروژه لکه څرنګه چې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو حیثیت ده، په جنوب ختیځه اسیا کې او په مرکزي اسیا کې د پاکستان رول هماغه شی ده. د پاکستان د ایجاد نه هغه څه چې په خان عبدالاحد پورې اړه لري او یا په خان شهید پورې اړه لري، زه د فکر کوم چې د موږ له باس کې د ګران ملګری ځوان هم د خفه نه شي. زه د فکر کوم چې د پاچا خان فکر د مخ تر استعداد پورته ده. هغه څه چې په خان شهید پورې اړه لري د هغه څېړنه او ارزونه شخصا د ما استعداد دې لپاره کفایت نه کوي. زه د هغو شخصیت رسوم. خان عبدالغفار خان نه زه به د هغې یو وخت څه درته واقع ما یو وخت کې دلته کابل ته راغلی وو، د موږ د سیمې د مشران ورته راغلي وو او پاچا خان ته یې ویلي وو چې تا څنګه د دې جرات وکړو چې د دې یو داسې زمري قوم دپاره لکه پښتون یا لکه افغان ته د عدم تشدد لاره اختیار کړې او محکوم شي. نو دی ویل په دغه ورځ باندې په غوسه هم سو او ورته ویل چې که چېرته ما د تا په مټ کې زور لیدی نو ما به تا ته صرف تشدد او تشدد نارې والي. ولې نن جنګ د پرون جنګ سره تفاوت لري. نن تاسو ګورئ، موږ ګورو نه چیرې اردو ورځي، نه په چا پسې پوځ ورځي، یو راکټ راځي د اسمان د سره، د امریکا نه یې د تا خوست وویست، د دغه هند د سمندرګي نه یې د تا خوست وویست، مزار یې وویست، بل ځای یې وویست، بل ځای یې وویست. نن جنګ په هغه پرتله نه ده. د خان عبدالغفار خان یو میشن تر ټولو عظیم میشن دا و چې هغه تر ټولو زیات کار چې کاوه هغه د تعلیم لپاره کاوه. د خان شهید د وژنې په ارتباط باندې او یا د افغانستان د حکومتونو ګورئ، خان شهید بل چا نه ده وژلی. خان شهید زه داسې فکر کوم چې د خان شهید مرموزه وژنه تر اوسه پورې توجیه نه لري چې د چا لخوا وژل شوی ده. هغه ډېر لوی شخصیت و. زه داسې فکر کوم چې که عیسی وژلی هم عیسی ډېر زیات خلک و نور چې باید وژلی وای. ولې کله کله عیسی د ملي مصلحتونو په خاطر باندې د پاکستان د جوړښت د سالمتیا په خاطر باندې دغسې مسایلو سره احتیاط کاوه. هغه څه چې د افغانستان په دولت یا د افغانستان په واکدارانو پورې په هغه وخت کې اړه لري، له امان الله خان را په دې خوا موږ هېڅ داسې واکدار نه درلود چې هغه د په رښتیا د تژبن ډیورنډ نه منه. هغه واکداران چې دغه فکر داسې و چې د وخت کې دغه لکه څنګه ترواسی ورته اشاره وکړه چې خان شهید نور د بل لاره باندې فکر کاوه چې دغه لاره باید موږ د دې دپاره چې د بحث له موضوع نه ډېر د باندې ولاړ نه شو. د خان شهید اساسي خبره دغه وه چې خان شهید د ټولو افغانانو د یووالي دپاره یو شانته مبارزه کوله. هغه په افغانانو کې د پښتو، فارسي او تاجک او ازبک د دې شیانو ډېر په شدت سره مخالف و. لکه یو د هغه لیکلی شعر چې په یو ځای کې ویلي چې خپله پښتو د انګریزي ژبې نه پاکه ګڼه، فارسي ملګري له پښتو سره بې باکه ګڼه. دغه یو طریق چې خان شهید د افغاني مبارزې او یا د افغانستان د جغرافیا د سالمیت په دغه سیمه کې د اوسېدونکو خلکو د یووالي په خاطر درلود. په دې کې له خان شهید سره هم د افغانستان واکداران هم د پاکستان واکداران مخالفت کوي.